سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله صحتمند وئ. په یوه نوې ولسپالنه خپرونه کې مو زه محمد ارغوان او د کیمرې په برخه کې محمد نواز خان مهران هرکلی کوو. لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي مونږ په ولسپالنه نومي خپرونه کې بیلابیلو سیمو ته ځو. دغو سیمو په اړه تاسو ته بیلابیل معلومات درکوو. د کلیو په بیلابیلو موقعیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه په تاریخي مخینه یې غږیږو، د دې ترڅنګ په هغو کارونو غږیږو چې دولت ورته کړي دي او پر هغو ستونزو غږیږو چې هغه کلیوال د دولت څخه په هغه برخه کې غوښتونکي دي. نن غواړو د تڼیو ولسوالۍ پیربادشاه کلي ته لاړ شو، د هغه کلي له مشرانو سره به وغږیږو، د کلي په اړه به ورنه واورو چې په کلي کې څه حالات دي، د دوی ترمنځ مناسبات څه ډول دي، له کومو ستونزو سره مخ دي، څه ډول دود او دستور لري. په دې ټولو مسایلو به نن خپرونه کې را سره خبر شئ او مه هیروئ چې خپرونه کې به د یاد کلي په زړه پورې شاټونه او د سیمې ننداره هم در باندې وکړو. نو له موږ سره پاتې شئ، خپرونه تر پایه را سره وګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یوه نوې ولسپالنه خپرونه ده. مونږ پیربادشاه کلي ته راغلي یو. مونږ چې څومره معلومات ترلاسه کړل، دې کلي ته 3 نومونه یادېږي چې یو د للمۍ کوټکی ده، یو پیربادشاه کلی ده، یو بل نوم خورانۍ شاهي صاحب راته وایي. آی صاحب پخیر راغلی، مننه چې حاضر شولې مونږ سره په ولسپالنه خپرونه کې مرکه کوې. مونږ خو دې پېژنو، غواړم دوستانو ته ځان معرفي کړي. ډېره مننه تاسو نه. زموږ نوم رسول بادشاه د سلطان شاه د دې کټکۍ اوسېدونکی یم. دلته هم شوی یم دغه ځای کې. وظیفه مې ټوله مطلب ته وایم چې مطلب تحصیلات نه ارکان حربي جنرال وظایف مختلف ځای کې مې اجرا کړي دي. قمنداني د کلو اردو، قمنداني د فرقې رئیس ارکان د فرقې و د سانتي هجومي د وزارت دفاع معاونت او ریاست اپراسیون په دې ځای کې مې وظایف اجرا کړي دي. بله، نو واقعا ته به ډېرو سیمو ته هم تللی وې ځکه وظایف دې ډېر اجرا کړي دي هلته. نو د خپل کلي مقایسه د نورو کلو سره به ښه درته کېږي. راځو ستاسو د کلي پر موقعیت به یو څه تم شو. دا د پیربادشاه کلی کوم ځای کې موقعیت لري؟ تڼي خو دې ټوله ساحه د تڼیو ده، خو په تڼیو کې کوم ځای دی چې نور کلي عمر سره نښلول شوي؟ ډېره مننه. دا د اصلا سابق دا کلی د حاجي سلطان شاه په نوم و چې د موږ پلور و. یې نه وروسته موږ زمان سره نسبت د نورو د خلکو نه چې دلته په دا منطقه کې موږ په تڼۍ کې ژوند کوو، دغه منطقه د دور کټکی په نوم سره یادېږي. دور کټکي ژی کلی په نوم سره یادېږي. خو د پلور د خلکو په احترام چې هغه مړ شو، بیا هغه نه وروسته د موږ مشر ورور الحاج پیربادشاه هغه په کلي سره د کلی په هغه سره مشهور شو. د ملي پیوستون مشوره چې راغله، خلک چې راغله، بیا د کلي په صورتونو سره تقسیمات جوړ شول. زموږ په دغه کلی چې د حاجي پیربادشاه په نوم سره یادېږي 400 فامیله په دا کې ثبت دي چې چار اطراف دلته چې موجود دي. د سلطان ټاټین کلی او د جواهر خان حاجي د شاهنواز دی، دغه شعر څه نومېږي، غازي نواز کلی، دغه پیر فقیرون او خو ډېر تقریبا 400 فامیله دلته موجود دي. اوس دا کلی د تڼۍ په ولسوالۍ کې یو مشهور، یو پرمختللی او نقطه نظر د علمیت نه په دغه هر کلي کې یو صاحب منصب، یو معلم، پوهنتون رئیس، قاضي خان که نومونه څه اورېدلي وي. په دا منطقه کې نسبت د نورې کلي نه تعلیم یافته خلک او مامورین د لوړو رتبو ریاستونه یې کړي دي، دا خلک موجود دي. آی صاحب ډېر زیات نومونه هم دغه کلي ته کارولی شوي دي. د دې خاص علت څه دی؟ یو فرهنګي حساب دی که کوم بل لامل دی؟ والله داسې ده که زه ته وایم خو د موږ په فامیلي کورنۍ کې موږ فامیل کورنۍ نسبت د نور خلکو نه په تڼۍ په ولسوالۍ کې موږ ډېره سابقه لرو او ډېر لوړ
تکلیفونه زحمتونه پلور موږ ټول ایستلي دي. بله آی صاحب هر سیمې ته چې څوک تللی وي هغه د بېلابېلو ځایونو کډوال شوي مهاجر شوي بیا دلته سکونت غوره کړی وي بالاخره تر اوسه هم اوسېږي او نور هم دوام وکړي. ستاسو د کلیوال چې فعلا په پیربادشاه کلي کې اوسېږئ دا د کومه ځای راغلي دي هغه اساسي ریښه دغه موقعیت کوم ځای دی چې دغلته خلک راغلي دي؟ دغه په اصل کې د خپل ټول تڼۍ دي درګي مستثنا څو کورونه دي چې دغه حاجي مدرسول دغه د مو وښه کېږي د مو ګورنې داسې فیصله وکړه د منګل دي اصلا منګل دي خو د دوی دا د مو د ترېر زمانه هم کېږي چې دغه د مر د مو پلور کینه وه د ښکینه وه په هغه واسطه موږ د اکثره دوستۍ دوی سره وکړې څلور خویندې یې لرلې څلور ته په تڼۍ کې ورته واده کړې په دې خاطره دی چې مطلب موږ ته نږدې وي موږ په وخت کې قدرت پلور ورنې لرو دی مجبور کړل دی د پران کوشش وکړ چې وتل اجربه منځکه هم دلته ورته وخسته خو هغه شرایط یې تڼۍ په بغا کې چې منګل ته چا منځکه نه ورکولې موږ داسې داسې ولیکل چې لمسی کړه سای دی چې ژوندی وي د منځکه یې تودو خو چې کله ته په تنګ شې څې موږ د ذمهوري موږ به د ورځې په نرخ د ونې هر شریفي قیمت تېر کوو تڼۍ ته هم دا لیار جوړه کړه. یعنې ستاسو په کلي کې څو محدود کورونه دي چې هغه د منګلو دي نور څوک پکې نشته غیره د نورو قومونو؟ نه ډېر مطلب دی خپله درې کورونه دي دلته چې درې سوبرنه دي دغه دلته دي نره منګل خو دلته نره چې شته یو دوی خنې ولدکي ځکه دي دوی خنې سنور غولې دي چې کورې جوړ دی اکثره د قانون دي داسې د منځکه ورته خوسته دي دلته ژوند کې درې څلور خینې د ګروال میرداد که وپېژنئ مطلب یغه منځکه ورکړې دو مطلب دغه ته د قاسم رئیس د سره میاشتې چې دا یې منګل ته منځکه ورکړې دو قرارداد یې سکه د څکوله داسې ژوند کې اما د دایمي لکه دی چې دي داسې څوک نشته چې مطلب دایمي د دزي د تڼۍ تذکره لري د تڼۍ کې دلته مکتبونه یې لیدي تڼۍ ګرځېدلې دي. بله سلامت اوسېږي. وروستۍ پوښتنه په دغه پیربادشاه کلي کې داسې مشهور ځایونه شته چې هغه ډېر تاریخي ارزښت ولري یا تاریخي آبادات چې ورته وایي؟ په پیربادشاه کلي کې ډېر مطلب ورته شوی دی زیات ورته شوی دی چې موږ نسبت د نورو مناطقو ته د موږ په کوشش مو خپله شخصا په دې باره کې سخت داسې تاریخي ځایونه شته چې ډېر تاریخي ځایونه چې موږ اول کړی دی تړینوال دلته والي و په خوست کې هغه نه مو فوقالعاده امر وخوسته د جنکۍ په لیسه نصرت بدرګي په وڅانګه شوه اما مکتب جوړ کړ دلته په هغه وخت کې مو ډېر کوشش وکړ چې خپل خینه کې مزي ورکو لیر می او نګیر می معلومه کړ دلته خو بل اخر تر ډېر تقریبا هغه څنګه و د څنګه نه ابتدايي شو متوسطه شو لیسه شو اوس درې څلور دوره خو زګړی دی د بل طرف هم ډېر کوشش وکړ چې د وړ کې ته ډېر نږدې مکتب جوړ کی د خزینواز د سلامت څنګه د دې برخه باندې غږیږي چې ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مونږ سره د خپل کلی په اړه معلومات شریک کړل. سلامت اوسئ. ډیره مننه. حاجي صاحب زه به پوښتنه وکړم 400 کورنۍ بیخي زیاتې دي ټول یو جماعت ته ځئ که نه بېلابېل جوماتونه دي یا بېلابېل دستور دی یعنې ښه باده کې ټول شریک یاستئ؟ نه ښه باده کې ټول نه یو شریک ټول یوه جماعت ته نه څو بدون د یوې جمعې لمونځ نه هسې چې هغه درګي تاسو بل جوماتي تاسو لاندې ته که نه خو لره ټول هر سړی د دوې کورنۍ یا جومات لري یوه کورنۍ یا جومات لري یعنې په ښه باده کې ټول مشترکه برخه نه وخولوي. لاس کورنۍ سره شریکې وي 15 شریکې وي 20 شریکې وي 15 نه اضافه شریکې نشته. داسې هڅه نه ده شوې چې بالاخره همدغه 400 کورنۍ یا که دا په منځ نه مې کو 200 کورنۍ چې ښه باده کې شریکه وي مثلا داسې قومي تړون نه لرئ ستاسو؟ موږ قومي شورا یې جوړه کړې ده په دې اساس چې یو په بل ظلم سره ونه کړي او یو په بل غلط دوی سره ونه کړي که نه هغه چې مثلا مو چا سره دوا شي هغه په مغزه خبرومه اروشي او وایي چې بس ته خلوص یې دا کتاب میخ کسو 2 ورځې کې تېروي پیسې 2.5 افغانۍ یې ته ورکوو یو ورځې ډېرې نه ورکوو د خلکو په نسبت هغه 2 ورځې تېروي 3 تېروي 16 کې صنعتیه کې سارا تور سر کوي چې ما د موږ کیسې ته غوږ ورسوي که نه اخر هغې ته موږ واک ورکړو هغه فیصله وکړي
بله اجي صاحب تاسو په کلی کې چې کله هم دغه د لانجې مسایل رومانس شي دغه شورا یې حل کوي که ستاسو غوندې سپینګري ورځي هغه کې دخل خو هغه شورا مو ته تعین کوي که نه ښه هغه شورا چې دو ټولو په شریکه جوړه دو بله هغه بیا ما تعین کوي بل سپینګرا تعین کوي او چې هغه ویر شي هغه کیسه جوړه کړي بله تاسو په کلی کې ډېر لانجې په څه شي رامنځته کیږي ډېره لانجه موږ په منځه کې رامنځته کېږي په بریک باندې چې موږ منځه کې غدي که نه ګاډې واډې دي یو طرف ته برید لوړوي بل طرف ته برید لوړوي په دا کې وي خو وشه بیا سامې شي کله چې یوې لانجې ته ځئ هغه شورا تاسو ورمعرفي کوي هغه متقابل طرفین څومره تاسې پرېکړو ته غاړه ږدي یا یې تاسې پرېکړه مني 2 ورځې کې 3 ورځې کې اخر مجبور شي پرېکړې ته غاړه کېږدي که پرېکړه یې ونه منله مثلا تاسو بیا مثلا موږ بیا نفر ویلې ځپه کوو نفر ویلې ځپه کوو که هغه نه ومنله بیا مسد په مړه په ژوندي یې سره غنه کو چې ته ګرامه یې ته دا کیسه وامنه اوسه په مړه ژوندي چې سره تېر شو اوسه دا مجبور دی چې غوړه کړي اوسه پیر داسې شوي دي چې تاسې پرېکړه چا نه وي منلی هغه مو په مړه ژوندي بستلي دلته یو ځای کې ټیپک ویشتلي وو بیا موږ یې هغوی 15,000 روپۍ دي چې ټیک به ډاز نه کوي چې ډاز وکړي 15,000 روپۍ ومړده کېږي کوی هغه بیا و چې زه خبر نه یم هغه نه یم دغه نه یم خو خیر سره وکړه چې بیر 13 نفره موږ راغلي چې نوغارو بسې کاوه د بسې په مړه اوسه هغه یې وکړل چې تابعدور یې مارو بسه مې ته انجکشن وبسه اروی بسله نوغه روی کړله هغه مړه ژوندي نه ونه یا سوکنیاوال وی راغلي په دغې خاطر وي چې تو وبسې په نوغه یې پرې کړله یعنې اوسه پیر داسې نه ده شوي څوک مو په مړه ژوندي بسي نه خو شاید یو حد مو ورته ټاکلی دی حد مو ورته ټاکلی دی ځکه چې بیا ډېر نفر ویسو په مخ ورته یایو چې تره دې سره دا یې وایي چې زه به دیکونه ته لاړ شم هغلته به ګزاره وکړم ته دیکونه نه سودو نه دی نه باندو دوکاندار بیا نه درکوي ټکټار به یې بیا نه دی تاکي فاتحې ته بعد نه درسي اوس به دا دي چې اخر مجبور شي سار کېږدي وایي چې کوم مې منله بله دا خو تاسې خپل منځ خبرې وې چې مثلا که چا پرېکړه ونه منله مونږ یې په مړه ژوندي وبسو مثلا خدای ما که د بل قوم سره مو مشکل شو څومره په یوه غاږ یې د بل قوم سره چې په غوښې که نه ډېر په یوه غاږ یو خو بیا هم په انسانونو کې ډېر فرق دی که نه څیګ ژغور فکر لري څیګ ښه فکر لري څیګ داسې فکر لري چې د پلانکای سړی د پلانکای قوم چې دی که نه موږ ته د 15 زیاړی وکړي خو چې دا شر جوړ نه شي یعنې داسې خلک مانځته شي هغه شر خدای هغه کوي هغه توده خلک چې وي چې تیز خلک وي هغه سوړه کړي بېرته یې سوړه کړي هغه کیسه هغه شي بله صاحب د یو قومي مشر په توګه یا د یو سپینګري په توګه څومره هڅې مو کړي دي چې د خپل د تڼیو په سیمه کې چې کوم کورونه موقعیت لري یا اوسېږي د دوی د اتحاد پوره چې دوی په یوه ټاغر سره راټول کړي دوی اتحاد وکړي په دې برخه کې تاسې څومره کوششونه کړي دي موږ والله مولوي صاحب احسان الله دی که نه ډېر کوشش یې کړی دی په دې کې د شریعت نگاه نه د اسلامي فقه کتابي نگاه نه ډېر کوشش کړی دی یا بله جمعه کې زه لمونځ ته لوړم بیا یې وویل چې مسد دغه کور به داسې کړي دا کور به داسې کړي که نه د ټولې تڼۍ مشرونې واړې وړې ځوانونې ورته وویل چې بلکل دا موږ مني په تېر وخت کې تاسې د کلیوالو تر منځ اړیکې څه ډول وې اوس څه ډول دي په تېر وخت مخکې ښې وې که اوس ښې دي په تېر وخت کې خو بیخي جوړې وې اوس لږې هغه شته دا نفوس ډېرښت د دې سبب شو چې بالاخره اړیکې زیانمنې شي که څه چې صحیح پیسې ډېرې شوې یعنې پیسې ډېرېږي بالاخره سړی فاق ته شي او سړی هغه کېږي ځنه داسې خلک شته چې پیسې ډېرې شي کبره وکړي ځنه داسې خلک شته چې پیسې ډېرې شي ته یې چې په لګتر کې وخېږي تا نه یایه یعنې ښه خلک او بد خلک ډېر شته مونږ هیله به دا وي څوک چې پیسې ګټي هغه باید حقساره شي حقساره شي آفرین ایسیف ګله ډېره مننه سلامت اوسېږي جنت شي مننه
حاجي صاحب غوړو مخکې هم هغه د کلي د تاریخ په اړه معلومات مونږ ترلاسه کړه لیدونکو ته مو وښال او بله خبره چې تاسو د هغه قومي دود دستور نه وغږېدو اوس غوړو تاسو سره د دې کلي په ستونزو نه وغږېږي. واقعا افغانستان ډېر وخت جګړې کېږي، اوس هم روانې دي له بده بخته، نو ډېری خلک ستونزو سره مخ کړي د هغه ډول کورونه چې باید خلکو ته وشي کلو ته وشي نه دی شوی. خو بیا هم ماشاءالله تاسو پارلمان کې 4 وکیلان لرئ. همدومره دا چې تاسو کلی ته څومره کورونه شوي دي، خلک په څه شي بوخت دي، ځوانان مو کوم ستونزو سره مخ دي، څومره ښوونځي درته جوړ شوي، څومره روغتیایي کلینیکونه لرئ، په دې باره کې به موږ سره وغږېږئ. خو هغې نه مخکې غواړم د لیدونکو ته ځان معرفي کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختر جان یم د حبیب جان زایمه یم تڼای اس تقریبا وم په درګي کې یس دا 4-5 کوله کېږي چې زه درګي نه راوتلی یم. دا للمۍ کټۍ کلی چې دی د ژی کلي په نومه مشاور دی. دې ته زه وتلی درګي نه ویلر غولی دلی درګي نه په دا راغلی چې ورته مې خینه تانګه وه، بیخي ورداسې وړه خینه مې وه چې پاکې مې استاګه کړی نه شوه. راغلم دا ځای کې مې مځکه وه، په مځکه کې مې دا ځای کې د خپل ځای شته، خپل ځای مې شته، خو داسې منه خورې خینه مې جوړه کړې ده، خورې په خینه کې ایسېږم. بله صاحب تو ته خپل کلي معلومات شته څومره مځکې دي؟ تاسو د اوبو سیستم څه ډول دی؟ خلک ډېر یې چې د للمۍ کوټکای چې للمۍ دی که خو دا معنا چې دلته د اوبو څه سیستم نشته. دا مخکې داسې د للمۍ داسې وایي چې مرغۍ به چې راغلې مرغۍ به تند نه لیونۍ وې، ژبې به استرې وې، په داسې کې به معلومات نه وو. او اوس یس پاس دي په خلک برمې والي دي، شخصي پیسې والي دي، چا مځکې به ته خرڅ کړې، چا قرضونه وکړل او دا هغه دی و دا برمې ته کړې سیخې کړې. او دا للمۍ کلی چې دی ډېر غریب دی، ډېر عجیز دی. هېڅ د راک اول زه زوم ته ښیم چې زموږ د تقریبا دغه 15-16 کوله کېږي چې سروای مې والی دی او دا درک نه لرم چې زه یا جنریټر ورته وخورم یا شمسیه ورته وخورم. دغسې مې د خدای په هیلې په لال مورینګي که وشي دا مځکه وکرم که خدای مهربون شي. پرسکل مې 3-4 توړې غنم کرلی وي او کله مې چې وخوستل 4.5 توړې غنم یې وکړل. هغه بیخي داسې وي چې د خروق نه وي او د 3 مې په یبې مې مینځل آب مو بیا مشینه ته وړل ودرېږم. دا ستونزه فقط ته لرې که نورو کلیوالو ته؟ نه، دا الحمدلله د ګوښه زه نه یم. دا وړه کلی چې دی، میکیو کلی چې دی، پیربادشاه کلی چې دی، هغه الحمدلله سابقه رغه دي، تعلیم یافته وي، خوري تېره کړې وه. یس مثلا دغه پیربادشاه کلی یس لږ ښه دی. دا نره خوش منطقي چې دي دا ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. نه موږ ته کومې مؤسسې کور کړی دی، نه موږ ته څه حکومت نه کومه کړې ده چې دا حکومت موږ سره کوښښ کړی دی او موږ ډېر د ناکامۍ سره مخامخ یو. او دا ځای کې یسو مخکې به دا ځای کې کله ورا معمولي غونډه کې سا روسیا دا ځای کې د الژنا تداس کې سړک و دا د شکور ته به تیر و دا ځای کې به میګ د پلارین کې به په خونه تنبیر وړي. هغه سړک دا یسا د خستول سره د مخکې ورځ کې میګ ورغلی وي. یغه سلام لیار شیخه کړه، یغه لیار بند کړی و. ایسه بلا دغه منګالو یا د زادرونو یا د ترنۍ ځنګلونه خو ډېر مشهور دي او تاسو په غرو کې خو بیا دغه یو ډول قیمتي تیږې د دام پیدا کېږي. غرونه په څه ډول کې دي؟ غرونه داسې دي چې خو دغه دا چې غرونه وړه سره ونې هم سره ووالې اول خپله موږ په غره کې ودرده که نه. زه یم سپرکای په ورژله سپرکي یو کې شی دی او موږ په دغه سپرکۍ کې تیږه شته، ښه پرېمونه تیږه ده. مخکې به په کچاک پسې وړه، یس الحمدلله حکومت بند کړه. یس موږ په دانې ډېر خوشحالي چې دغه تیږه چې مقصد بهر ملک ته وړه نه شي. که خدای بګه افغانستان آزاد که افغانستان کې ورجن دغه فابریکې دا ایسو کې دوب جوړ شي دغه تیږه قیمتي تیږه به دې نه نری به شي تدریمي و. بله تو خپله برخه کې غره کې داسې چیز ملکیت شته؟ غرونه خو ټول دولتي دي خو بیا هم خلکو ځان ته پیسې معلومه کړي دي چې دی پلونکي دی پلونکي. شخصا تو پیسه کې قیمتي تیږه شته؟ مو ښه کې قیمتي تیږه شته
چې دغه مخکې به په هغه وړه په دغه یخونه په میټه هغه به وړه په ډرسنې به وړه دا به چې دغه نه دا ګډر جوړیږي دا ټرن جوړیږي هغه تیګه دا به تلا یس هغه باندې شوي په دا نیمګي ډېر خوشحالي ډېر فخر کوم چې دا تیګه باندې شي او ان شاء الله خدای مهربان ده چې افغانستان ازو شي دا به بیا په افغانستان کې پکور کیږي یقینا بلای سیب د غیمزه کو براک هوغه کې دوی چوبان نشته لالمیدو که خدای پاک شګره وکړه خو بشي کنه داس خدای ته پرتاوي داغه د کلم چې څوک ناروغون شي تاسو د خپل مریضون کوم ستوړی بازور ته وړي کله ته کلینیکونه چشته میګ په یو کلینیکوم په دلګي کې ده واغه داس کلینیک ته چې داس مونږ هغه دوی داس مونږ کامه دوی پیدا کیږي داس مونږ دوی نه کی چې هغه کوم یو مشکلات مریض شي هغه بیا یو کلینیکون داس کې قسم سری میاشتې کلینیک ته هغه داس مونږ په داس دوی نشته چې وایي چې میګ دا مقاومت وکوي او میګ مجبوری چې ورجال سخت مریض وي میګ ته یې مرکز ته یې خو غته یې ورکه مکتب ته سي الحمدلله مکتب تدریمي دلته مکتبونه شته دلته مکتبونه یو پر بچا په کریم مشهور ده چې هغه د جنکی مکتب دی الحمدلله مخبل المسیم د پنځم المسی دی یو ملیر د خپل دریمي دا درسونه یې زایم چې دا یو د زرپی په کلی کې مکتب دی پاکه غدا مکتب دی یو د غزنوال د خینې خو ته مکتب دی دا ځکه د دوه مکتبونه دي خپل د سي مکتب یلا خپل مکتب را د مخکې مې یلا د ډېر مخکې په دریم سپر مکتب یلا خاط زداوی خدانه گزاره کوم وای سي ډېر مننه سلامت سي یو خدای بر دا چې دا میګ ډېر غریبي په داز کې نه دا ځکه ته وکړي دا کوشش ته وکړي چې میګ ته د زیارت د چا کومک وي چې میګ سره روکه میګ به ډېر تاسو نه مننه وړي ضرور ایسه به تاسو غاګ دادې مونږ پرونه کړو خو د خامخای مسول چرواکي ووري ان شاء الله حق لري چې کور ته وشي نو ایسه مننه چې خبرې مو وکړلې سلامات مهرباني سلامات مننه لیدونکو چې تر دې شبیر سره ملګری وای ولسپالنه خبرونه کې موږ سره ملتیا وکړه څنګه چې مو د خبرونه په لومړي سر کې یادونه کړې و اماغه سی وشول د پیر بادشاه د کلی له مشرانو سره وغږیدو هغه ستونزې هغه مشکلات یا هغه دستور چې د دوی په کلی کې وو او اوس مهال جریان لري داغو خبر شوي نن ولسپالنه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الاس پارم